سلامونه ملګرو، هیله ستمن به یاست. وخت په خیر یې. زه یم عبدالفتاح همدرد، تاسو ګورئ تکنیکل همدرد یوټیوب چینل. یو ځل بیا راځو د کیپا 5م کلاس ته. په دې کلاس کې د ایپس په اپشن باندې خبرې کوو او کار کوو. عملا دا که چېرته تاسو مخکنۍ ویډیوګانې یې کتلې، مخکنۍ ویډیوګانې وګورئ. عمومي کیپا څه شی ده، څنګه کار کوي، او ډیل اپشن کې کوم شیان دي، ټرک اپشن کې کوم شیان دي، څنګه یې استفاده کوو، او ایپس اپشن ته راغلي. تر ټولو زیات اپشن چې سلران فرق کول کې هغه ډیل اپشن ده، په دې باندې هم کار کوو. اوس په اول پیل ایپس څخه کوو. ایپس اپشن څه شی ده په کیپا کې؟ ایپس اپشن چې دا ګورم، the apps option on Keepa provides browser extension that integrate Keepa feature directly into Amazon website. دی په واسطه باندې موږ تاسو دا معلومو چې دی کیپا خپل براوزر ایکستنشن چې ده په کومو براوزرونو کې کار کوي، په کوم براوزرونو کې موږ استفاده کولی سو، او همداشان په تلیفون کې موږ څنګه استفاده کولی سو، کوم شان په تلیفون کې هم استفاده کولی سو، او په کوم حالات کې په تلیفون استفاده کولی سو، که آیفون ده که اندروید موبایلونه دي. اوس راځو خپل عملا په ایپس اپشن باندې کار کوو. په کیپا سم راخلاص کړل، کیپا ویب سایټ سم راخلاص کو، په وروسته ورسې ایپس ده. په ایپ باندې کلیک کوو. ګوره دلته خپل کوم د فایرفکس براوزر ده، په دې کې کار کوي. د ایکستنشن مو کوو، په دې کې اډ کوو. په کروم کې کولی سو چې اډ کوو، په اوپیرا کې کولی سو، خپله په ایچ کې کولی سو، او همداشان په سفاري براوزر کې مو تاسو کولی سو کیپا ایکستنشن څخه استفاده وکړو. په دې 5 ډوله ایکستنشنونو کې مو براوزرونو کې مو تاسو کولی سو چې کیپا اډ کو، ترڅو د ایکستنشن په مخکې ویډیوګانې خبر کړی څه شی ده. چې اتومات موږ تاسو په امازون په ویب سایټ کې چې کار کوو، په براوزر کې مو ایکستنشن اډ کړی، موږ تاسو ته معلومات ګراف ټول وښیي، یا موږ ټریکینګ کوو، ټریکینګ وکولای سو. دې ضرورت پیدا نه شي چې موږ تاسو ولاړ سو امازون ته. اوس مثال دا ده، ګوګل کروم براوزر زه استفاده کوم د پروډکټ، دا پروډکټ ما خلاص کړی دی کې اتومات د کوم براوزر سره سم د براوزر چې دا خلاصوم دي کیپا دا ده. خپل د پروډکټ مکمل معلومات اتومات ټول باندې موږ تاسو ته ښکاره کیږي. لوډینګ کې دا ګوره پرایس هسټوري ده، ټریکینګ اپشن ده، ټریکینګ مخ ولاړو ډیټا ته ځي، د اپشن ته ځي، ټول 1 بای 1 باندې ټول وایو ده. کوم چې مخکې ویل خو ویل دي، راتلونکي هم ټول وایو ده، ټول اپشن څنګه استفاده کوو، کوم کارونه کوي. نو په اتومات د هغه اپشن څخه تاسو کولی شئ چې استفاده وکوئ. دا د څه شي کار ده؟ د دې ایکستنشن کار ده. دا په کوم براوزر تاسو استفاده کوئ، په هغه براوزر کې باید ایکستنشن اډ کړئ. اوس تاسو کولی شئ په دغه 5 ډوله براوزرو کې د کیپا ایکستنشن اډ کړئ. دا ټول د براوزر ایکستنشن برخه. بل موبایل اپ ده. اوس تاسو کولی شئ چې موبایل اپ څخه هم استفاده وکړئ په موبایل کې د کیپا اپ څخه. دا کوم به تاسو کولی شئ چې په اپ سټور څخه هم ډاونلوډ کړئ، او له پلی سټور څخه هم ډاونلوډ کړئ چې د اندروید موبایلونو لپاره ده، په اپ سټور څخه هم ډاونلوډ کړئ چې د آیفون موبایلونو لپاره ده. اوس تاسو کوم کارونه کولی شئ په دې باندې په دې کې وکوئ. اول تاسو په موبایل کې کوم د کیپا اپ اډ کړئ، د پرایس هسټوري کې کتلی شئ پروډکټ، او سیټ اپ اینڈ مینیج پرایس کولی شئ چې وګورئ، او خپل د ایکسپنسیو پروډکټ ډیټا تاسو کولی شئ چې وګورئ. سرچ پر امازون پروډکټ اینڈ بارکود تاسو کولی شئ، او ریسیو پرایس ډراپ الارت تاسو کولی شئ. دا ټول کارونه تاسو کولی شئ چې په خپل د کیپا په ایپ کې ایپ وایس باندې په موبایل کې وکوئ. خو په کوم صورت کې کله چې تاسو کیپا ایپ په 19 یورو باندې قیمت د میاشتې لپاره هغه تاسو اخیستی، او په تلیفون کې مو لاګین کړی یم هغه اکاونټ، بیا تاسو کولی شئ په موبایل کې استفاده جوړ کړئ. بغیر له سره څخه له پلی څخه تاسو په موبایل کې استفاده نه شئ کولی، ډیټا تاسو نه راغلی. او بل خبره څه ده، د موبایل اپ څخه تاسو کوشش وکړئ چې استفاده ونه کړئ په داسې صحیح استفاده نه کېږي، په ښه انټرفیس نه لري لکه څنګه کوم انټرفیس په کمپیوټر کې موجود ده. کوشش وکړئ چې په کمپیوټر کې استفاده وکړئ. دا ولې د ایپس اپشن چې د ایپس اپشن په واسطه باندې موږ تاسو څنګه کولی شو چې استفاده وکړو، په کوم براوزر کې کولی شو چې کیپا څخه استفاده وکړو. نو هیله ده د دې ویډیو څخه مو استفاده کړې او څه زده کړي وي، او تاسو ته معلومه شوي چې په کوم براوزرو کې موږ تاسو کیپا استفاده کولی سو او اډ کولی سو، او څه کوم کارونه پکې کولی سو. مهم اپشن چې ده تر ټولو زیات معلومات چې دي پکې هغه ډیټا ده. په ډیټا کې بیا ډېر زیات اپشنونه دي. په راتلونکي ویډیوګانو کې خبرې باندې کوو. ګوره پروډکټ فاینډر ده، په دې اړه کې ځان خبر ده، پروډکټ ویور ده، پروډکټ بیس سیلر ده، ټاپ سیلر لیست ده، ټاپ لوک اپ ده، او کټګوري ټری ده، او کیپا ای پی آی ده. دا ټول بیا هر یو ځان ته وایو، ځان ته اپشنونه دي، په هر باندې کلیک کوو
نو په راتلونکي ویډیو کې په دې باندې خبرې کوم فصلې نو تر بل ویډیو په لاس سپارم ښه وخت ښې چارې که غواړئ چې موږ آنلاین کلاسونه جوړ کړئ تاسو کولی شئ زما سره په واتساپ کې اړیکه واچوئ په بل ویډیو په لاس سپارم ښه وخت